پرتګو باسه ما ته وښایه ځه تا له 50,000 روپۍ لیږو زما کنه نارینه نشته ما ته څوک تمامه شپه ورته کوي رنګونه کوي چې دغه دی تاسو کره شپه کوم خدا د مسلمان دین دا لا پښتون وایي ځان ته د 100 کس یو کس به پښتون نو ټول دلګان دي څوک وایي یا قرض راکړه یا لور دې راکړه بارې وباسي راشه سودا مې اخیستې دي ګاډي کې کښېنوي ګاډي بلاک ول بالکل داسې وایي کراچۍ ته راشه ببوجي به پیسې لوریانې دې راوړي میک اپ دی وکړي په جي ټي روډ باندې ودرېږي ګاډي والا وچتوي شپې چې راشي سره هم راوړي روټۍ ترکاري فروټ هم راوړي وایي چا وایي چې دوبۍ ته بوځو شوګانې وکړي خو خدای پاکه زه کوم کار وکړم ما ته تاسو وښایئ که نه ما ته کوم کار دا چې پوښتنه وایي ځان ته خو نه وایي پوښتنه دا یوې نوړې په بدل کې ستا نه عزت غواړي ستا نه لور غواړي یو شپې له لور راولې خلک لاس واچوي د بې ځای عزت یې اوچت کړي چې دې کار لسي لوپټه راکاږي کمیس راکاږي څوک ورپسې ګرځي څوک هم نه ګرځي ورپسې څوک یې دي چې وګرځي پلار نشته رور نشته څوک ورپسې ومنډې وخي چې آخر ولې ګاونډي ته خو زه ویلی نه شم چې شرم دی وایي لوریانې دې بار وځي خامخا چا سره به لیندی نه ما خو د پنجابۍ وایي پنجابۍ د پښتون نه ډېر شرم دی یو دا نه دی ویلی چې څه چل دی سه وایي بہن جی ماں جی کیا حال ہے کیا پروگرام ہے پنجابی کې لکه عزت شته کافر کې شته هندو کې شته هندوان ډرنګ کوي سکان ډرنګ کوي ماں جی کیا حال ہے ماں جی کوئی چا پکار دی کم سیز پکار دی چې تاله زه راوړم مال هېڅ هم پکار نه دی مال هم راوړي زه ډېره قرضدار یم پښتون عزت ته غل دی نور به زه تا ته څه وایم څو لوریانې دي مورې زما ته څه واده دی څلور کور کې نه کارونه د تللی دي خلک چې که چا کره کار کوي په هغې مې اعتبار نشته خو مجبوره یم پردي کور کې کار کوي پردي کور کې جاړو وخي الله رحم اسې مورې په زړه دي نور څه دي ډېر خلک تا ګوري دی زه بیخي نن بې دغه شمه بې اعتباره شمه بیخي زه دا وایم چې بار ملک یو لور ته مې ویلې ته که پرتګو باسه ما ته وښایه ځه تا له 50,000 روپۍ لیږو په بار ملک یو کس ورته وایي چې پرتګو باسه نو زه تا له 50,000 روپۍ درکوم ما ته غالي وښایه ځان وښایه زه څه وایم قطر کې دی الله اکبر بیا کله ناکله چې تنګې لور وباسه لور ماله زه اوسم وایي نه ته څه کوې چې راوځي ګپ شپ دپاره هوټل ته ځو خدایه مونږ مرګ ولې نه غواړو ولې مونږ له الله مرګ نه راکوي چې مونږ بېوسه بې اسره پیدا کړې ده زما کور نشته زما حج عمره نشته چې مونځ هم کوم قدرمنو دا ویډیو تاسو په سیټ باندې وکته ډېر د افسوس مقام دی دا مورکۍ په کور کې نارینه نه لري دا صرف لوریانې لري د دې د مزدورۍ څوک نشته چې مزدوري وکړي راوړي وخوري وسکي د دې مورکۍ دا کور هم د کرۍ دی دا ډېر په مشکل سره وخت تېری داسې خلک هم شته مورکۍ په خپلې خولې ویلي چې ما نه خلک د لوریانو ډیمانډ کوي څوک مرسته کوي تعاون کوي ما سره په دې نیت نه کوي چې تا سره زه مرسته فی سبیل الله کوم د الله رضا دپاره تا سره زه ودرېږم مرسته کوم داسې مرسته ما سره څوک نه کوي ها وایي که څوک مرسته ما سره هم کوي نو ما نه د بچو د لوریانو ډیمانډ کوي ډېر زیات د افسوس مقام د پښتون قوم ډېر بهادر قوم دی مونږ پې فخر کوو خو په پښتنو کې داسې خلک هم شته دی
په پښتنو کې داسې خلک هم شته چې هغه بیا د انسان د مجبورۍ نه غلطه پیدا اوچتی هغه دا سوچ کوي چې آیا دا خو تور سره دا مجبوره ده که دې نه موږ کم یو څیز ډیمانډ وکړو دا موږ ته هغه پوره کوي هغه د خپل جهنم دپاره د خېټې دپاره غریبه لګیا د څه به کوي څه به نه کوي کور د کرۍ شي کور د کرۍ شي ملګرو کور یې د کرۍ دی د ګټې وټې څوک شته نه زما پښتون بیا دې نه ډیمانډ کوي غلط پښتانه مرسته کوي تعاون کوي صرف د دې دپاره چې ته ماته لوریانې راکړه زه به تاسو کره شپه وکړم زه به تاسو کره وخت تېر کړم دا غلط ډیمانډ کوي د مورکۍ نه نو دا مورکۍ څوک یې کم خوا لاړ شي که ما او تا نه وغواړي موږ ته داسې ډیمانډ کوو نو دا به څه کوي ټول پښتون نه کوي پښتانه ښکلي خلک دی بهادر قوم دی موږ پې فخر ویاړ کوو هغه پښتنو ته ویمه چې کم پښتانه دا حرکت کوي تاسو د خدای نه ولې نه یریږئ د الله نه ولې نه یریږئ چې د ورځ د قیامت شي د ورځ د قیامت شي الله تعالی به دا زنانه هم روغ غواړي دا کسان هم روغ غواړي ته به رب ته څه جواب ورکړې چې آیا یا الله دې مانه دوی ډېر مجبورو دوی ډېر زیات مجبورو څه ونه د زنانو څه ونه موږ د لږ مرسته امداد غوښتلو خو موږ ورسره مرسته امداد نه کولو خو موږ ته به دغه شان غلط ډیمانډ کړی ته به رب ته څه جواب ورکړې ته به د الله عدالت نه مخامخ کېږي نه تا نه به د دې تپوس ضرور الله کوي د دې مورکۍ ویډیو ما وکړه د قسم په خدای ډېر زیات خفه شوم چونکې ما ویډیو م ډېره لیټ جوړه کړه پرې نه وم فارغ نه وم ټایم را سره نه و ملګرو تاسو کوشش وکړئ دا ویډیو د الله رضا دپاره شیر کړئ چې دا پیغام زموږ هغه ټولو پښتنو وروڼو ته ورسي هغه پښتنو وروڼو ته پکې زما دا پیغام دی کله چې داسې د یو غریب یو کورنۍ ویډیو راشي زنانې کور کې نارینه نه وي کوشش کوئ د الله رضا دپاره تاسو د څه ډیمانډونه مه کوئ د عزت لوټ کولو ډیمانډ مه کوئ د الله د ذات نه ویریږئ د قرآن نه حیا وکړئ د محمد رسول الله د خوږ دین نه ویریږئ موږ ته الله جل جلاله خو څومره ښکلی دین را کړی دی